د نن ورځې تازه مهم اولن خبرونه دا چې د طالبانو پښتون کې د ازادۍ ورځ څنګه ولمانځل شوه، صلاح الدین رباني څه ویلي دي او همدارنګه د دې ترڅنګ نور جالب او مهم خبرونه کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. نو د ویډیو تر اخره راسره اوسئ. خپلواکۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کلیزې په مناسبت په یو شمېر ښارونو کې د افغانستان د بیرغ په ملاتړ لاریونونه شوي دي. په کونړ کې د 3 تنو وژل کېدل او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. او په همدې حال کې ورسره بیا طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د خپلواکۍ د 102 کلیزې د لمانځلو مخالفت هم کړی دی. ځایي خلکو صحیحونو ته ویلي دي چې ګڼ شمېر ځوانانو په ګردیز ښار کې غوښتل چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځي، خو طالبانو ورته د مرګ ګواښ کړی دی. امرالله صالح پر خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د ځینو ځوانانو لخوا د افغانستان د ملي بیرغ د پورته کولو هڅو څخه ملاتړ او ستاینه کوم. صلاح الدین رباني وایي هیواد کې اوسنی بحران د تیر حکومت د نه وړتیا او د اشرف غني د دروغو جمهوریت پایله ده. روسي چارواکي یو لوړپوړي روسي چارواکي ویلي دي چې دوی په افغانستان کې پر پراخه بنسټه سیاسي جوړجاړي تمرکز کوي. د روسي د ملي امنیت سلاکار ټینګار کړی دی چې دوی لکه د پخوا په څیر پر خپل دریځ ولاړ دي او غواړي چې په سوله ییزه توګه په دغه هیواد کې شته ستونزې هوارې شي. نړیوال صندوق د امریکا د مالی وزارت وایي دوی نه غواړي چې طالبان د پیسو په نړیوال صندوق کې د افغانستان میلیونونه ډالرو ته لاسرسی ولري. د امریکا مالی وزارت ویلي دي چې په دغه صندوق کې د افغانستان د 440 میلیونه ډالر مالی پانګه کنګال شوې ده. جو بایدن د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د خپل ملي امنیت له ټیم سره خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې بایدن له خپلو سلاکارانو او ملي امنیت له ټیم سره دلته پر روان وضعیت او شته ستونزو خبرې کړې دي. ترکیه له طالبانو سره په افغانستان کې همکارۍ ته تیاری وښود. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د طالبانو دریځ تر دې دمه منځلاری یا معتدل دی، نو له همدې امله له دغه ډلې سره په افغانستان کې همکارۍ ته تیار دی. د فرانسې سفارت په کابل کې د فرانسې سفارت له هغو افغانانو څخه چې له تیر څو ورځو راهیسې د یاد سفارت شاوخوا کې د ویزې اخیستلو لپاره راټول شوي دي غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره دې له یادې سیمې څخه لاړ شي. دغه سفارت ویلي دي چې دوی د خپلو ډیپلوماتانو کاري ټیم څو ورځې وړاندې له وزیر اکبر خان څخه ایستلی دی او اوس هلته هیڅوک هم نشته. او د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره لیدلي دي. د ملي مصالحې شورا د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان پر روان وضعیت ټول شموله ملي او نړیوال مشروعیت لرونکي سیاسي نظام پر رامنځته کېدو خبرې اترې شوې دي. د ملي مصالحې عالي شورا د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان پر روان وضعیت او د یو ټول شموله او ملي نړیوال مشروعیت لرونکي سیاسي نظام پر رامنځته کېدو خبرې شوې دي. او له دې سره بیا اخیری خبر همدا دی چې محمد نبی هم ټولو افغانانو او هیوادوالو ته مبارکۍ ورکړې. هغه لیکلي دي درنو هیوادوالو د ګران هیواد د خپلواکۍ 102 کلیزه مو مبارک شه. دا ورځ د ګران افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ویاړلې او معززه ورځ ده چې د دغې ورځې لپاره زموږ ویاړلو نیکونو زښتې سرښندنې او کړاوونه ګاللي دي د هوسا او پرمختللي افغانستان په هیله. له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. زموږ د نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره ضرور زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو الله